د یونسکو لخوا د کمال الدین بهزاد د میناتورۍ سبک د نړۍ د ملموسو میراثونو په توګه پیژندل په هرات کې د خلکو هیلې راژوندۍ کړي دي. په هرات کې انځورګران خوښ دي چې د میناتورۍ د نامتو انځورګر کمال الدین بهزاد سبک د یونسکو لخوا د نړۍ د ملموسو هنرونو په توګه پیژندل شوی. محمد یونس قانی چې نری بورس په لاس د بهزاد په سبک د میناتورۍ یو انځور په ډیرو کوچنیو جزئیاتو لکه د آس ویښته یا د غاړکۍ مرۍ ترسیموي. یکی از کارهای دا انځور د استاد کمال الدین بهزاد یو له ډیرو دقیقو او مهمو اثارو څخه دی چې زه ورسره ډیره مینه لرم. دا دوهم ځل دی چې زه پر دې کار کوم. دا انځور د حضرت یوسف او زلیخا کیسه کوي. لکه څنګه چې موضوع ښیي حضرت یوسف د تیښتې په حال کې دی او دروازې هم انځور شوي دي. کله چې تاسو پر دې انځور کار کوئ د استاد بهزاد د کار ژورتیا، دقت، ځواک او سنگینی درکوي. کار استاد پی میبریم. 45 کلن قانی چې له ځوانۍ راهیسې د بهزاد پر سبک انځورونه کاږي وایي د بهزاد د هنري سبک پیژندنه موږ ته چې اوس په تیارو کې یو د خوښۍ یو ښه خبر و. طالب چارواکو په عامه ځایونو کې موسیقي او د ژوندیو موجوداتو انځورول بند کړي دي. د هرات ډیری اوسیدونکي وایي د انساني څیرو د انځورولو بندیز ورځ تر بلې سخت پلی کیږي. حال دا چې انساني څیرې د بهزاد د سبک یوه مهمه ځانګړنه ده. خو د دغو محدودیتونو سره سره بهزاد لا هم افغان ځوانانو په تیره نجونو ته الهام ورکوي. په یوه ورکشاپ کې لسګونه ښځې راټولې شوي پر ښیښه یا کاغذ د میناتوري انځورونه کاږي. خیلی از انسان‌ها دنبال ډېری خلک د همدې ازادۍ احساس په لټه کې دي. ځینې درملنې ته ځي، ځینې هڅه کوي نوي مهارتونه زده کړي. خپله دا سبک د بهزاد سبک ډېر لوړ ارزښت لري. کله چې کینم او کار کوم د بشپړې ازادۍ احساس کوم او پوهېږم چې د خدای پاک پیدایښت څومره سپېڅلی دی. دا چې هغه زه ازاده پیدا کړی یم او په هماغه شیبه کې رښتیا هم هغه ازادي احساسوم. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په 13 ډسمبر میاشت کې د بهزاد د میناتورۍ هنر د بشریت د ناملموسو کلتوري میراثونو په نوملړ کې شامل کړ. قبل از بهزاد ما چهره ها را میبینیم. له بهزاد څخه مخکې څیرې بې حرکته ښکاري او انځورونه ساده او بې روحه دي. خو بهزاد انځورګري په بشپړه توګه بدله کړه. هغه د میناتوري هنر په بل او ځانګړي څه بدل کړ. هغه د خلکو د ورځني ژوند صحنې انځورولې، لکه عادي خلک، لارویان، درویشان، ملایان، د نجونو او هلکانو د زده کړې صحنې او یا هم د کارګرانو ډلې چې په معمارۍ بوخت دي. صحنه‌های آمد که به زندگی روزمره مردم اختصاص داشت. د هرات په جامع جومات کې چې په شنو او نیلي خښتو پوښل شوی د بهزاد لخوا جوړ شوي د ګلونو د بڼو نازک او هندسي نقشونه لیدل کیږي. خو د هغه ښکلې لاسي نسخې اوس له هېواده بهر لکه د نیویارک په میترو امپالټن موزیم، په لندن کې د بریتانیا په کتابتون او د استانبول د توپکاپي ماڼۍ په موزیم کې لیدل کیږي. And the greatest artist of the Herat school. د هرات د مکتب ستر هنرمند بهزاد چې نږدې له 1615 څخه تر 1515 پورې ژوند کاوه، په اسلامي ثقافت کې د نږدې هماغه مقام لري لکه په لویدیځه اروپا کې د هغه د عصر لیوناردو داوینچي لرلی. Leonardo da Vinci in the European West.